अस्सलाम वालेकुम ګرانو ملګرو په د نن ویډیو کې به تاسو ته دا طریقه ښایم چې کس چېرته ستاسو نه د فیسبوک یا د ټیک ټاک یا د جیمیل یا د واتساپ یا د انسټاګرام مطلب چې څومره هم ستاسو په خپل موبایل کې آیډیا جوړ کړي دي څومره هم ستاسو اکاونټ جوړ کړي دي نو د هغې ټولو که چېرته ستاسو نه پکې پاسورډ هیر شي لکه مطلب ستاسو نه د فیسبوک پاسورډ هیر شي یا د انسټاګرام پاسورډ تاسو نه هیر شي یا د ټیک ټاک پاسورډ تاسو نه هیر شي نو هغه بیا تاسو څنګه معلومولی شي دا درته نن په دې ویډیو کې ښایم ویډیو ډیره زیاته ضروري ده اخره پورې لازمي وګورئ چې په ټوله خبره باندې صحیح پوه شئ نو ملګرو ټایم به نه خرابوو زه به خپل ویډیو طرف ته که چېرته ستاسو نه خپل فیسبوک یا د ټیک ټاک یا د انسټاګرام یا د څه هم ستاسو نه پاسورډ هیر شوی نو بیا هغه تاسو څنګه کتلی شئ چې ستاسو ته معلومات وشي چې بالکل دا پاسورډ زما دی نو هغې دپاره به ستاسو څه وکړئ سمپل ستاسو به کلیک وکړئ په سیټینګ باندې سیټینګ د هر چا په موبایل کې نو سمپل به ستاسو سیټینګ باندې کلیک وکړئ سیټینګ باندې مې کلیک وکړو نو بیا تاسو څه وکړئ لاړ شئ لاندې او دلته ستاسو ته ښکاري پرایویسي نو په دې هر موبایل جدا جدا سیټینګ وي که ستاسو په موبایل کې بل دی لیکلی نو تاسو یې دغه شانتې ګورئ نو بیا ستاسو پرایویسي پکې وګورئ پرایویسي باندې بیا کلیک وکړئ کلیک مې واخیستو نو بیا دلته دغه شانتې آپشنز تاسو ته رالل نو دلته به ستاسو څه وکړئ د آټو فیز سروس فرام ګوګل دا تاسو ته ښکاري نو سمپل به څه وکړئ په دې باندې به کلیک واخلئ په دې هم چې کلیک وکړو نو دغه شانتې آپشن به درته راشي دا چې درته راشي نو لاندې نه بره دا آپشن تاسو ته ښکاري پاسورډ دلته ټول پاسورډونه پراته دي چې څومره هم ستاسو آیډیا جوړې کړي دي د فیسبوک د انسټاګرام د ټیک ټاک د سنیک د څه مطلب چې څومره هم جوړې کړي دي هغه ټول پاسورډونه دلته پراته دي زه درته ښایم نو سمپل به ستاسو په دې باندې کلیک واخلئ نو دغه تاسو ته ښکاري چې څومره ما آیډیا جوړې کړي دي هغه ټولې دلته پراته دي هغه هر څه دلته پراته دي د ټیک ټاک میک ټاک هر څه تاسو ته ښکاري انسټاګرام نو ټول آیډیا دلته پراته دي چې زه غواړم نو د دې ټولې پاسورډ زه معلومولی شم که چېرته ما نه پکې د یو پاسورډ یا د دوه پکې پاسورډونه ما نه هیر شوي دي نو هغه به زه دلته معلوم کولی شم نو څنګه به معلوموو لکه فرض کا انسټاګرام دی د دې پاسورډ ما نه فرض کا هیر شوی دی نو زه د دې پاسورډ کتل غواړم چې آیا د دې پاسورډ څه نو زه به سمپل په انسټاګرام باندې کلیک وکم نو دلته به انټر یور سکرین لاک مطلب ستاسو چې سکرین ته کوم کوډ ورکړئ یا فنګر پرنټ ورکړئ نو هغه به دلته ستاسو اوپن کوي لکه څنګه چې ما فنګر پرنټ ورکړی نو زه خپل فنګر پرنټ دغه شانتې کولاوم نو چې څنګه کولام کوم نو دلته تاسو ګورئ instagram.com لاندې نمبر دی او بیا لاندې د دې سره پاسورډ دی نو د سترګې دا نشان تاسو ته ښکاري چې زه کله په دې باندې کلیک واخلم نو زما ته به هغه پاسورډ ښکاره شي خو زه په دې باندې اوس کلیک ځکه نه اخلم چې بیا به تاسو زما پاسورډ وویني او داسې نه چې ما نه انسټاګرام بیا هیک کوي ټیک شو خو دغه شانتې آپشن دی بس که ستاسو نه پکې هیر شوی نو سمپل ستاسو څه وکړئ بس په دې سترګې نشان باندې کلیک وکړئ نو ستاسو به خپل پاسورډ تاسو ته ښکاره شي او ستاسو به خپل پاسورډ وینئ چې دا زما پاسورډ دی او دا زما په دې نمبر ما جوړه کړې ده هر څه به ستاسو ته ښکاره شي بیا به ستاسو نه پکې څه هم پکې هیریږي نه نو ملګرو امید لرم چې ویډیو به مې خوښه شوې که ویډیو هم خوښه شوې نو لایک یې کوئ دا ویډیو او کمنټس وکړئ چې دغه شانتې سیټینګ تاسو ته مخکې چا ښودلی دی او که نه او خپلې ملګرو سره لازمي شیر کړئ چې هغې ته هم د دې شي پته ولګي نو چلو ملګرو دا ویډیو په دې ځای باندې ختموم میلویږو به د نیو زبردستي ویډیو سره تر دغې پورې د خدای په امان